وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة آل عمران سورة آل عمران دري شپیته آیت پوری خبر شوی وه او په دې اخرني آیتونو کې د عیسی علیه السلام تذکره روانه وه، بلکې د سورت د اولنۍ برخه چې ده د بس د سورت اولنۍ حصه چې ده ای سورت توجه ورکې آواز ښه ډېرې. نو د سورت اولنۍ برخه چې ده د عیسی علیه السلام په باره کې مناظره روانه ده د عیسایانو سره. خبر هم دقه روانه وه چې الله وایي ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دی، حق بیان دی. وما من اله الا الله، او نشتی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. الله وایي فان تولوا که چېرته دوی مخ واړو د دې نه، دې خبرې ته یې غاړه کېنښوده، فإن الله علیم بالمفسدین، نو الله پوهه دی په فسادګرو باندې. اوس په دې روان آیت کې او دې څه به ښیي دا خبره دې ښه وکړه. ځکه چې نه به مونږ پوه شو نه به دی پوه شي. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. د څلور شپېته آیت کې اوس الله رب العزت عام دعوت ورکوي اهل کتابو ته، که هغه یهود دي او که نصارا دي، چې راشئ هغه خبرې ته چې هغه زمونږ او ستاسو په منځ کې یوه ده، او هغه کلمه د توحید ده چې بندګي به صرف د الله کوو او د الله سره به څوک نه شریک کوو. دا خبره خو زمونږ او ستاسو منځ کې شریکه ده. معنی چې دقه خبره د عیسی علیه السلام هم وه، دقه خبره د موسی علیه السلام هم وه، تورات کې هم ده، انجیل کې هم ده، زبور کې هم ده، هر آسماني کتاب کې ده. نو راځي چې اول خو دې خبرې ته غاړه کیدو که نه، په دې باندې خو اتفاق وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب ويا كتاب ولو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. راشي خبرتا چې برابر ده په منځ زموږ او په منځ ستاسو کې. برابر ده نه یعنی شریکه ده، هغه په هر دین کې ده. دا خبره موږ بار بار بیان کړې ده مخکې چې اصل چې کوم دی عقیده او توحید دا د ټولو
دینونو کې یو شان دی، صرف دا دی چې په بعضو احکاماتو کې فرق راځي، نور عقیده چې ده هغه یوه ده. راځي دې خبره څه ده؟ الله نعبد الا الله، دا چې بندگی به نه کوو مګر د یو الله، ولا نشرک به شیئا، او برخداران به نه جوړو د هغه سره هیڅ شی، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، او نه به نیسي بعض زموږ بعضو لره معبودان من دون الله سوا د الله نه. درې خبرې شوې، الله نعبد الا الله چې بندگی به نه کوو مګر د یو الله، دویمه دا چې د الله سره به څه شی نه شریک کوو. په دې کې عیسی علیه السلام هم راغی، په دې کې عزیر هم راغی، په دې کې ګټه ونه پیرې بزرګان ملایک ټول راغی. بل دا چې د یو بل نه به معبودان نه جوړو، شارعان به نه جوړو. شارع چاته وایي؟ چې حلال او حرام ټاکي، والله رب العزت دا کار عبادت ته دا نه دی، دا به کوئ دا به نه کوئ، دې ته شارع وایي، دا د الله کار دی. موږ به یو بل له دا مرتبه نه ورکوو. نو سوال دا دی چې ولې دوی یو بل دا مرتبه چا ورکړې ده؟ کله چې الله رب العزت دا رد کو په یهودو نصاراو باندې، نو په هغه وخت کې عدي بن حاتم رضی الله عنه ولاړو چې دا مخکې نصرانی و. هغه یا رسول الله موږ خو چېرته د خپلو مولیانو بندګي نه ده کړې، موږ ته ارباب نه یو، رب ته موږ نه دی جوړ کړی. نو څنګه الله وایي چې دوی چې دی د خپلو مولیانو نه او پیرانو نه ارباب جوړ کړي دي؟ ارباب جمع د رب ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کله به دوی تاسو لپاره یو حرام شی حلال کو، تاسو به حلال ګڼو که نه ویاو، او چې دوی به کله یو حلال شی حرام کو، تاسو به حرام ګڼو که نه، هغه به ته یاو وي. دغې ته رب نه ووایي چې ته الله ته نه ګورې چې الله حلال څه ته وایي، الله حرام څه ته وایي. خو نه، پلانې صاحب ورته حلال وایي، پلانې ورته حرام وایي، د شارع ګرځول دي. نو دې کې دا خبر راغله چې د یو بعض زموږ به بعضو لره معبودان شارعان نه نیسي. فإن تولوا نكچرت دوی وګرځېدل، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نو تاسو وایئ چې ګواه شئ چې یقینا موږ مسلمانان یو. که دوی درسره ومنله ډېره ښه ده، او که ویې نه منله نو صفا اعلان ورته وکړئ چې موږ خو مسلمانان یو، موږ خو دې ته غاړه ایښودې ده. اوس یو څو خبرې نورې اهل کتابو ته. یا اهل الكتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، ولی جګړې کوئ تاسو په باره د ابراهیم علیه السلام کې؟ څه جګړه وه د ابراهیم علیه السلام په باره کې؟ څه وي؟ یهودیان وی ابراهیم علیه السلام یهودی دی، او نصرانیان وی ابراهیم علیه السلام څه دی؟ نصرانی دی. الله رب العزت رد کوي د دوی په دې خبره باندې چې ولې تاسو جګړې کوئ. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، او نه دی نازل کړی شوی تورات او انجیل مګر وروستو د هغه نه. افلا تعقلون، نو تاسو عقل نه لرئ. وروستو د ابراهیم علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 1000 کاله دي د بعضو روایتو مطابق، تاریخي روایت چې دي. او د ابراهیم او د عیسی علیهم السلام په منځ کې 2000 کاله دي، 2000 کاله او 1000 کاله. یو سړي پسې 1000 کاله بعد تورات راځي، او بیا دې د تورات منونکي وایي چې ابراهیم علیه السلام یهودی و. عجیبه نه ده؟ اخو ونه لا ابراهیم علیه السلام چې و تورات لا ونه، یهودیت خو وروسته را پیدا شوی. یو سړی چې 1000 کاله مخکې تېر شوی ته اوس ته هغه یهودی و. دې نورو ته دا ویلی کېږي چې یو سړی 2000 کاله مخکې ستاسو نه تېر شوی دی، 2000 کاله بعد انجیل راغلی، 2000 کاله بعد نصرانیت دی، اوس ته وایي چې دی نصرانی. او دا د کوم ځای عقل دی؟ ځکه الله وایي افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، سوچ نه کوئ چې دا موږ څه وایو او څه نه وایو. ها انتم هؤلاء، خبردار تاسو اے دغه کسانو، حاججتم فيما لكم به علم، تاسو جګړې کوئ په هغه څه کې چې تاسو سره په هغې علم شتي. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم،
نو ولې جګړې کوئ تاسو په هغه خبره کې چې نشتي ستاسو سره په هغې باندې علم. د اوسه پورې تاسو جګړې کولې په هغه څه کې چې ستاسو سره په علم و. څنګه لکه بعض خبرې دوی د تورات څېړلې وي چې تورات کې داسې دي داسې، اگر که دروغ یې پکې وي خو بیا هم دومره دی چې هغه تورات د دوی سره شتي، که ګوتې پکې والي راوالي هم دي خو بیا هم څه نه څه علم ورسره دی باره کې شتي. ته شان نصارا الله وایي زه دې کې خو تاسو لګیا وایي صحیح د تاسو جګړې کولې د مسلمانانو سره د پیغمبر سره چې نه تورات کې دا دي انجیل کې دا دي. زه تاسو سره کتاب و، اوس تاسو له منډې جګړې شروع کړې په هغه خبره کې چې هغې کې د سره تاسو سره علم نشته. ابراهیم علیه السلام په زرګاو کلونو مخکې تېر شوی، تاسو اوس د هغه په باره کې جګړه کوئ چې دا یهودی او که نصرانی نو تاسو سره دا علم د کوم ځای نه دی؟ د تورات او انجیله پورې که محدود وایي زه بیا هم څه خبره وه که نه، اگر که لازم نه دی چې دوی په هره جګړه کې په حقه دي، خو بیا هم سړی وایي زه خپل کتاب کې لګیا دي. اوس ته 1000 کاله او 2000 کاله شاته لاړې په ابراهیم علیه السلام پورې نښتې، نو الله وایي په دې کې ته څنګه جګړه کوې؟ جګړې نه مراد بحث، مبارزې، مناظرې. د دې داسې مثال دی لکه اوس یو سړی موږ سره راشي او د یو چا په باره کې خبره شروع کړي چې زه راته دا سړی ثابتوم چې دی داسې و دی داسې و دی داسې و، د سره هېڅ هم دی او هغه سړی په زرګاو په سوونو کلونو مخکې تېر شوی، نو سړی به ورته دقه وایي چې ګوره د یو خبرې تا ته پته نه وي په هغې خبرې مه کوه. دا موږ عام هم یو بل ته وایو چې ګوره په کومه خبره کې د سره علم نه وي هغې کې ګوتې سره وایي. نو الله ورته هم دغه وایي چې دې مسله کې خو تاسو سره علم نشته. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، نو إبراهيم عليه السلام يهودي او نصراني. اسی یو د سوچ خبره ده چې دا به څومره اوچت انسان دی ابراهیم علیه السلام چې هر ملت په دې جګړه د څوک وي دا زمونږ او څوک وي دا زمونږ. دومره الله رب العزت د انسان له عزت ورکړ، نه دی یهودی او نه نصرانی و، کنو سو ولکن کان حنیفا مسلما، مگر هغه و کلک موحد غاړه ایښودونکی. مخکې وضاحت او تفصیل شوی دی چې حنیف څه ته وایي او بیا ضرورت نشته آیت. وما كان من المشركين، او نو د مشرکانو د ډلې نه، اخو د مشرکانو نه و، خو کلک موحد و. تاسو خو مشرکان یې یهودیانو نصاراو، نو څنګه تاسو وایئ چې هغه یهودی او نصراني؟ څوک ډېر لایق دی د ابراهیم علیه السلام په ملګرتیا باندې او د هغه په تابعدارۍ؟ خبره په دغه پورې نه ده، په نوم پورې چې یهودی به دی به ډېر لایق دی که نصرانی دی به ډېر لایق نه. إن أولى الناس بإبراهيم، یقینا ډېر نږدې د خلکونه ابراهیم علیه السلام ته، ډېر نږدې په عقیده کې، ډېر نږدې په ملګرتیا کې، ډېر نږدې په محبت کې. دا ټولې خبرې پکې دي. دا څوک دي؟ للذین اتبعوا، خامخا هغه کسان دي چې تابعداري کړې ده د هغه. دې نه دا مسله راووته چې په تشو دعوو کار نه کېږي چې زه د پلاني په مذهب یم او زه د پلاني په پارټۍ کې یم او زه د پلاني په نقش قدم چې څوک ورته دوره تابعداري نه یې کړې. لکه اوس یهودیان وایي که نه موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو، نصارا وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو، نور مشرکان وایي موږ د رسول صلی په لار یو. الله دلته فیصله وکړه ښه اوس راشي ابراهیم علیه السلام ته نږدې پکې څوک دی یقیني و چا چې د هغه تابعداري کړې ده. اوس که یو کس موږ کې دا ووایي یا زموږ په دې ملکونو کې دا بعض چې دي د رسول وسلم په نوم باندې او د هغه سره د محبت په نوم باندې څه څه کوي بدعات، خرافات، شرکیات، او موږ به پیغمبر مینو، موږ به پیغمبر مینو. تر دې چې دلته راشي د مسیح نبوي ته دلته پیزار نه به خپو کوي، په دې ګرمۍ کې خپې بله خپې ګرځي، موږ به پیغمبر مینو. عوام دا وایي ورو ماشاءالله مینه داسې چې پیزار څوک نه به خپو کوي او مینه دا مینه فیصله لنډه دا هم په دې قانوني کوو چې په دې امت کې د پیغمبر ته نږدې څوک دی. جواب یې دقه دی للذین اتبعوه، هغه کسان چې د پیغمبر تابعداري کړې. دا خبره ختمه شوه، پوه پرې نه شوئ. څنګه به ته معلوموې چې پیغمبر ته نږدې څوک دی؟
چې تابعداري چا کړې. څوک د هغه په لار روان دی، څوک د هغه په طریقه عمل کوي، څوک د هغه حدیثونه مني، څوک د هغه حدیثونه بیانوي، دې نه به پته لګي. وهذا النبي والذین آمنوا، او دا نبی دی او کسان دي چې ایمان یې راوړی دی. زمونږ پیغمبر ورته ډېر نږدې دي او کومو کسانو چې ایمان راوړی دی. والله ولی المؤمنین، او الله دوست د مؤمنانو دی. دا خبره پکې په منځ کې الله وکړه، ولې یعنې خوشحاله شه. یوازې ستا دوستي د ابراهیم علیه السلام سره او د انبیاو سره نه ده. والله ولی المؤمنین، الله دوست د مؤمنانو دی. څومره خوش قسمت او خوش نصیب مؤمن دی هغه چې د هغه دوستي د الله سره او بیا د هغه چا سره چې هغه د الله دوستان دي او خاص او چاڼ کړی شوي خلک دي. الله دې پکې موږ راولي. رب العالمین اوس ګوره د اهل کتابو خبره کوي چې دوی چې تاسو سره دا ماریزې کوي که نه او د نجران نه راغلي دي د باس دپاره، نو الله وایي دوی غواړي چې تاسو ګمراه کړي. ودت طائفة من اهل الكتاب، خوښوي یوه ډله د اهل کتابونه. دا د ټولو ارمان نه دی، د یوې ډلې دی، دا د الله عدل او انصاف دی. یوه ډله په دوی کې خوښوي څه، لو یضلونکم، ارمان دی چې تاسو ګمراه کي. دا خوښوي چې تاسو نیغې لارې نه واړئ، ځکه تاسو سره ماریزې کوي. وما یضلون الا انفسهم، او نه ګمراه کوي دوی مګر ځانونه خپل. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. مه یېرېږئ د دوی د دې خبرو او د دوی د چالونو نه. نقصان اصل کې دوی چا له ورکوي؟ ځان له ورکوي، خو نه پوهېږي په دغه نقصان. ځکه الله دوی ته بیا غږ کوي، یا اهل الكتاب کتاب اهلو لم تکفرون بآیات الله، ولې کفر کوئ په آیتونو د الله وانتم تشهدون، او حال دا چې تاسو پوهېږئ. په څه پوهېږئ؟ په دې پوهېږئ چې دا کتاب د الله دی، په دې پوهېږئ چې دا خبره د الله. وګوره ماشاءالله کوم ملګري چې زموږ سره په توجه کینی او ډېر وخت نه کینی، هغوی داسې موږ سره روان وي په دې خبره راشي. او داسې ګران کار نه دی، خو چې سړی کله کوشش وکړي د الله د توفیق نه بعد، نو سړی پوهېږي د الله په کتاب باندې، که نه پوهېږي بیا. هسې دی بعضو خلکو موږ ته دا صحیح دین ګران کړی دی او په دې څوک نه پوهېږي او دا دې دې دپاره بعضو دې دپاره به 14 علمونه کوي. ټول نه غټه خبره چې هغې ته زموږ ضرورت دی هغه دا چې الله توفیق راکړي. بیا د هغې نه بعد چې سړی خپل محنت او کوشش وکړي، اخلاص پکې، الله یې پوه کوي. الله دې به موږ پوه وکړي. یا اهل الكتاب، اهل کتابو، لم تلبسون الحق بالباطل، ولې ګډوډ کوئ حق د باطل سره. وتکتمون الحق، او ولې پټوئ حق لره. وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهېږئ. په څه پوهېږئ؟ چې تاسو حق پټ کو، یا دا کار ناروا دی. د دې وضاحت سوره بقره کې مخکې تېر شوی چې حق د باطل سره ګډوډ کول څنګه دي او بلکل یې پټول څنګه دي. اوس الله د دوی بله یو طریقه بیانوي چې دا ډېر ضدي عنادي قوم دی. دوی هره لار هغه خپله کړې ده د دې دپاره چې د مسلمانان او خصوصا د عوام ګمراه کړي. یو طریقه دوی دا کړې ده د خلکو د ګمراه کولو لپاره. وقالت طائفة من أهل الكتاب، او یوې ډلې د اهل کتابونه، آمنوا بالذي انزل، ایمان راوړئ تاسو په هغه څه چې نازل کړی شوي دي، على الذين آمنوا په مؤمنانو باندې، وجه النهار په اول د ورځ کې، وکفروا آخره او کفر کوي په آخر د ورځ کې، لعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی راوګرځي. چې راوګرځي د عوام مؤمنان د ایمان نه، ایمان نه څه ته؟ کفر ته. طریقه کار یې دا جوړ کړی، مشوره یې وکړه، وایي داسې کار به کوو چې سحر به ایمان راوړو. موږ وایو زموږ خو ایمان د کریمه موږ وویل، ماښام ته نږدې و موږ وایو چې موږ دا دین نه منو. ولې؟ یاره موږ خو تورات وکتو،
دا خبرې چې کومې دا پیغمبر کوي دا هغه نه دي او کوم چې د دې پیغمبر صفات دي دا هغه نه دي نو لکه موږ بس خطا شیو او موږ دا دین پرېښودو نو عوام چې کوم دي بیا خصوصا چې نوي دي ایمان یې له زړه کو شوی نه دی صحیح او بیا ښه یهود خو مولیان دي دا خو علما دي نو چې دوی دا خبرې کوي معنی دا چې چل دی نو دا به یو فتنه جوړوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم او خبره ممنئ مگر دا هغه چا چې تابعداري کړې ده د دین ستاسو دا به په خپل منځ کې ووایي خبره به صرف د چا منئ چې ستاسو د دین تابعداري کوي د بل چا خبره ګورئ ونه منئ دا نصیحت به وکړو اوس تاسو نه سوال کوم چې سړی په دین نیت راوځي او راشي او کینې او بیان اوري ده ته به هدایت میلاو شي دا په دې مسلمانانو کې مشته مسلمانانو دا خو لا پرې او کافرانو ته خو ګورې رواني سعودي ته وګورې هلته مذهب بدل دی هغه ونه مني ګورې د هغوی بل او صرف په د خپل مولوي صاحب مني او لکه موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله کوم ځای کې که ماته مسله راغله زه به یو عالم ته واپس شم هغه ته به دا ووایم چې قرآن او حدیث پرانا کې مالا جواب راکړه که هغه پاکستان کې و که هغه افغانستان کې و که هغه سعودي کې و که هغه یوروپ کې و که هر څه زه به ورته ووایم که نه چې قرآن او حدیث کې مالا د دې حل وګوره پوره نه ده که نه قرآن او حدیث د بعضو دی او د بعضو نه دي د ټول امت دپاره دي نو دا خبره ډېره نقصاني ده ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم چې ګورې د صحیح دا خو کافران دي هغوی خو نه مني زموږ دا دین مسلمانان خپل منځ کې دې حده پورې رسېدی شي چې یو بل یعنی یو بل مبارک دا وایي چې ته به هغوی ته غوږ نه ږدي هغوی ته به هغوی ته غوږ نه ږدي دا خبره غلطه ده بلکې د مسلمان شان به صحیح غوږ ږده هر هغه چا ته چې هغه درته قرآن او حدیث بیانوي غوږ ږده هر هغه چا ته چې هغه تا ته صحیح دین بیانوي الله جواب کوي که قل اوایا ان الهدى هدى الله یقینا ہدایت کو ہدایت دا اللہ دے یقینی او صحیح ہدایت اگر چا دے او دا اللہ دا ہدایت تے دا بکی دوی دا کم زنا ہوستے چی گورا خپل دین نالا ہو دا بل چا بتابداری نکر با ہدایت پس اطلب بکار ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم آیا ورکی دیشی او تنتا بمثل دا کتاب چی در کڑی شوی دیتان سوتا د دې ته وضاحت ګوره بیا که خبره مخې لراله چې څو پورې وضاحت نه شوی انسان په ترجمه نه پوهېږي دا دې ترجمه ده خو چې څو پورې پوره د دې تفصیل نه شوی انسان پرې رسي نه یو وضاحت د دې هغه داسې دی مخکې ویلی شو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او خبره مه منئ مګر د هغه چا چې تابعداري کړې ده د دین ستاسو د دې تعلق هم د هغې سره دی او دا هم مه منئ چې ستاسو د کتاب په شان کتاب چاته ورکړی شوی دی یعنې که دا مسلمانان وایي چې موږ ته آسماني کتاب راغلی دی نو دا به نه منئ د خپل عوام یې په دې دغه کړي وو د خپل عوام یې په دې ګمراه کړي خو زموږ مسلمانانو کې هم دا طریقه د ګمراهۍ شته څنګه یوه خبره ګوره یاده کوي کم علم چې الله ستاسو د خلکو له او ستاسو د مولوي صاحب له ورکړی دا ګوره په دنیا کې د یو بل عالم سره نشته کوشش کوي چې دا خبره ورته وښایي چې صرف دا حق چې دی دا په دوی کې رابند دی بس بهر هېڅ هم نشته نو څوک چې په مسلمانانو کې دا کار کوي په دوی کې خوی د دغه خلکو پروت دی نو یو دا مطلب شو چې تاسو به دا نه منئ چې ستاسو د کتاب په شان کتاب چاته ورکړی شي بله معنه پکې دا هم پرته ده چې ګوره تابعداري به نه کوئ مګر د هغه چا چې ستاسو په دین دي داسې نه چې خلکو ته د هغه خبرو پته ولګي کومې خبرې چې الله تاسو له درکړي دي څه چل به وشي که د هغه خبرو پته ولګېده بیا خو په دغه پیغمبر ایمان راوړي بارک الله فیک او دوی خو تورات پټ ساتلی دی دوی خو په تورات کې هغه خبرې راښکاره کوي چې دوی ته پکې ظاهري فایده ده هغې تفصیل مخکې تیر شوی او یحاجوکم عند ربکم یا به جګړه وکړي تاسو سره په نزد د رب ستاسو دا بله خبره ورته مونږ کړه
چې یو خو دا خبره مه منئ چې ستاسو د کتاب په شان کتاب چاته ورکړی شوی دی، او دا هم ګورئ مه منئ چې د قیامت په ورځ به یو سړی تاسو سره جګړه وکړي او په تاسو به زورور شي. نه نه نه، زورور تاسو. یا په دې کې بل وضاحت دا دی چې د دې خلکو تابعداري ګورئ ونه کوي، د تورات دا خبرې به ورته معلومې شي او سبا له به د سره د الله په نس بیا څه کوي، بیا جګړه کوي، بیا ورته دلیل کوي. قل ان الفضل بيد الله، ته ووایه یقینا غوروالی په لاس د الله کې دی. دا خو د الله خوښه ده چې چاله غوروالی ورکوي، چاله نه ورکوي. یؤتیه من یشاء، ورکوي چا لره چې وغواړي. والله واسع علیم، او الله پراخه فضل واله پوهه دی. یختص برحمته من یشاء، خاص کوي په خپلې مهربانۍ سره چا لره چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، او الله خاوند مهربانۍ لوی دی. د الله دا رحمت او فضل څه د اهل کتابو په لاس کې خو نه دی چې دوی د چا دپاره خوښوي هغه ته ومیلاویږي، چا دپاره نه خوښوي نه ومیلاوي. یختص برحمته من یشاء، الله خاص کوي په خپلې مهربانۍ سره چا لره چې وغواړي. او دا یو هسې د فایدې دپاره او چې زموږ د جذبو سره راډېره شي، لکه څنګه چې الله رب العزت الحمدلله موږ خاص کړي وو په دې مبارکه میاشت کې چې موږ کینو د هغه د کتاب ته او د هغه دا خبرې واورو. یختص برحمته من یشاء، الله خاص کوي په خپل رحمت سره چا لره چې وغواړي. اوس الله رب العزت د اهل کتابو خبره کوي، مخکې روانه ده چې اهل کتابو کې دوه ډلې دي، امانتګر پکې هم شتي او خیانتګر پکې هم شتي. دا د الله انصاف دی. ګوره یعنی یو ډله لګیا ده د الله سره شریک ثابتوي، او الله رب العزت وایي په دوی کې امانتګر هم شتي او په دوی کې خیانتګر هم شتي. کنه الله داسې وویلی شو چې دا ټول څه دي؟ خیانتګر. نه، و بیا عدل او انصاف نه و. ومن اهل الكتاب، او بعض د کتاب والونا، من ان تأمنه بقنطار، اگه څوک دي که چېرته ته امانت ورکړې هغه ته یوه خزانه، پیسې دې ورسره کېښودې څومره؟ یوه پوره خزانه دې ورسره کېښود. یؤدیه الیک، واپس کوي به یې تا ته. نو سړی څه دی؟ امانتګر دی. پوره خزانه ورسره ته کېږده روغه رمټه تا ته به یې راواپس کوي. ومنهم من ان تأمنه بدینار، او بعض د دوی نه هغه څوک دي که چېرته ته امانت ورکړې هغه ته یوه روپۍ، یو دینار، یو اشرفۍ، یو روپۍ. لا یؤدیه الیک، نه یې درکوي تا ته، الا ما دمت علیه قائما، مگر تر څو پورې چې ته همیشه په هغه باندې ولاړې. څه مطلب د ولاړې؟ نښته یې پورې، چې نښته یې پورې نه وي نو دا یو روپۍ تاله نه درکوي. دومره خیانتګر دی. یعنې په یو روپۍ باندې څه کېږي؟ هغه خیانتګر هم نه دی چې په ډېرو پیسو کې وکړو. په روپۍ کې د سره خیانتګر خیانت کوي، معنی ده چې د خیانت دا صفت دوی پورې څه منښتی دی. ښه وجه څه ده؟ په دوی کې یو بل عیب و هغه بیانېږي. دی یهودو به د دې عامو خلکو دا مالونه خوړو. عام خلکو نه مراد څوک دي؟ مشرکین. صحیح خبره ده، خو که موږ د تعبیر لږ بدل کړو، بل چا سره چې آسماني کتاب نه و، چا سره چې آسماني کتاب نه و، لکه هغه د عربو مشرکین، هغه د عجمو مشرکین، دوی به دوی له دوکې ډړاکې ورسره کول او دا مالونه یې ترې خوړو. او مشهوره دا وه چې د اهل کتابو سره آسماني کتابونه دي، نو خلکو به په دوی اعتماد کوي. دوی به چې دا مالونه خوړو، او چې چا به ورته نصیحت وکړو که نه چې ګوره تاسو خو د دین دعوه کوئ او تاسو وایئ چې داسې او دغه، نو دا مالونه چې تاسو خورئ وایي په دې الله موږ نه رانیسي. وجه دا ده چې وایي د دې خلکو د الله په نس څه مقام نشتی. دا وایي داسې دي لکه دا منګکان ګونګټان، دا خلک وایي داسې دي، دا خو پیدا شوي زموږ د خدمت دپاره دي. نو دا اوس هم ګوره د دوی یهودو نظریه ده، اوس هم دا نظریه ده. دوی دا ټول خلک الله زموږ خدمت له پیدا کړي دي. نو که موږ د دوی مالونه خورو یا دوی وجنو، په دې کې څه حرج نشته. ذلک دا په دې
ذلك بأنهم قالوا دا پدی چی دوی ویلیو لیس علینا فی الأمیین سبیل نشتی پا منگ باندی پا بارد مالونو دا امیانو کی حسلارا یعنی گناہ امیین کم سر جسمانی کتاب نشتی وی دا دوی دا مالونو چی من خرود دی که لارا دا ملامتیا پا من نشتی نمن گناہنگاری گو پتی ويقولون على الله الكذب او دوی وی پا اللہ باندی درو وهم يعلمون او دوی پویگی دا خبر خو اللہ دوی تنده کری نو دوی دا کم زینه کئی نزک اللہ دوی خوب پا ما بانی درو تر بلا دیسی ندا سنگ ندا دا دوی چی کم خبر کئی چی دا امیانو دا کمال لے پا دی کس گناہ نشتی پا من اللہ وی دیسی ندا من اوفا بعهدی چاچی پورواله وکو بخبل لوز کم لوز تی مراد ده دا اللہ سر چی کم شوی دی او دا اللہ سر لوز شوی دی چی زبا حرام مال نخورم زبا دوکی دڑاکی نورکو چاچی دا لوز پورکو واتقا ویریدو فإن الله يحب المتقين نو یقینا اللہ من کید متقیان سرا اللہ دی بکی منگا وگرزی خبر اصل کی دادا نیجدی اللہ تا آگا سوک دی اللہ وی چاچی لوزون پورا کری دی یہودو کمزی کی لوز پورا کرد ندین زمان دا پارا دا فائدہ رہو تا چی سمرت دا اللہ سر کڑے لوز پورا کے او سمرت پتگو دو کی چی دا لوز سر تا ورسو دومرت اللہ تا نیجدی کی گی او دومر اللہ تا سر محبت کی ان الذين يشترون بعهد الله يقينا غكسان چی اخلی پا وعدود الله وأيمانهم او پا قسم نخبلو ثمنا قليلا قیمت لگ وصلا دا دوی دی کار انجام بیانی دوی لوزون دا اللہ خرس کری دی کرن مقابل کے ساگستے لگا دنیا پیسو دا پار درشان دا دروغ و قسمون بخورو وی زمان دی اللہ قسمی چی دا مال زمان دا پارا حلال زمان دی قسمی چی دا خبر تورات کی دیسر آبا دیسی نوا زمان دی قسمی چی دا دیسی دی آبا دیسی نوا اللہ وی سوک چی زمان سر کڑی لوزون خرسی پس خرسی پا دنیا باندی دنیا اخلی اوگا لوزون ماتی درشان دا دروغ و قسمون خوری أولئك لا خلاق لهم في الآخرة دا کسان نشتی اسبرخ دوی لرب آخرت کی بار بار دا خبر تکرار اولو تا ضرورت نشتی منگوئی چا اللہ رب العزت کلم دا چا خبر منگتا کئی دا سا دا پارے کئی عبرت تا پارے کئی مانا دا سوک چی دا یهودو پیخی کئی او لوزون چی کم دا اللہ سر کڑی دی اغماتی او د دروغ و قسمون خوری او د خلق و مالون خوری پا ناروا طریقو سره پا دی امت کی چکم دی دا غوی منجام دے بڑے اسنی چی منگ ڈڑا لگولی چی یرا خبر خوچی دا یهود روانا منگ که دا پردی مالون خوری دوکی دڑا کی کود د دروغ و قسمون خوری زمانگ لبا جائزی نا انجام دا دی خلقو سره اولنی خبر دا دوی پا آخرت کی سب برخ نشتی برخ دا سر برخ دا اللہ دا رضا برخ دا بخنی برخ دا جنت نشتی ولا يكلمهم الله او خبر بنکی دا دوی سر اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة او نبگوری دوی تبورز دا قیامت ولا يزكيهم او نبپاکی دوی لرا ولهم عذاب أليم او دا دوی دا پار عذاب دردناک دے یہ طول خبر وضاحت مخ کی شویت اللہ رب العزت اس مخ کی دی یہود نور عیبونم بیانی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا او باز دا اہل کتابنا یوڈلدا یا او یقینا بدوی کی یوڈلدا یلون ألسنتهم بالکتاب چتاوی جبی اخبلی پا کتاب سر کم کتاب سر تورات لتحسبوه من الكتاب
د دې دپاره چې ته پې ګمان وکړې د کتاب نه وما هو من الكتاب او نه دی هغه د کتاب د الله نه ويقولون هو من عند الله او وی دوی دا د طرف د الله نه دی وما هو من عند الله او حال دا چې هغه نه دی د طرف د الله نه ويقولون على الله الكذب او وی دوی په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي بل عیب دا د دوی بیانېږي جبې تاوی را تاویي جبې تاوالو څه مطلب دی دا اوس یاده کړه اگر که سوره بقره کې د دې تفصیل چې د هغه څه نه څه شی و که هلته که څوک پوه شوی نو دلته به ښه پوهېږي یو جبه تاوال داسې دي چې په کم الفاظ دي هغې کې کم حروف دي ټکي دي په هغې کې سړی دا جبه تاوی را تاوی چې دا ټکی څه شي دا بدل شي او داسې ونه ویلی شي لکه څنګه چې الله را لېږلی دی دا کار هم د یهودو کړی دی او خلکو ته به دا وي دا ټکی دی داسې د الله په کتاب کې الله وي د الله په کتاب کې به داسې نه یو دې ته وایي جبه تاوهل دویمه دا په خبرې باندې جبه تاوهل مطلب دا د خبرې معنی بالکل بدلول او دا د عربو عادت دی هغوی دا خبره داسې کوي چې پلاني پې جبه تاو کړه معنی ده چې پلاني خبره بالکل څه کړه هغه بدله کړه د دې دپاره چې خلک پې ګمان وکړي چې دا خبره خو د الله ده او هغه به د الله نه و دې ته وایي لی اللسان لی اللسان جبه تاوهل په خبرې سره نو د هغې دوه معنی شو یو دا چې خبرې له معنی بدلول موږ وایو که نه که خیال م کړی یاره وایي خبره بل طرف ته بوتله خبره بل طرف ته بوتله تا وی نه کړه کله موږ داسې م وایو ته څه خبره تاوه راته وې دغه مطلب دی دا جبه تاوهل خبره تاوهل خبره د یو ځای نه بل ځای ته وړه یعنې چې څنګه ده هغه شانې نه بیانوي او دا بل مطلب خو واضح دی چې لی اللسان معنی هغه لکه څنګه چې بابوی رالو په رسول وسلم به سلام اچو السلام علیکم په ځای به څه وي السلام علیکم دې ته وایي جبه تاوهل په ټکي باندې هغه لامې ته بلکل حذف یا راعینا راعینا کې به دا جبه لکه کږه کړه راعینا به ووایي راعینا مطلب دی چې ته زموږ شپنکی دا د دوی طریقه وه الله رب العزت دلته دغه خبره بیان کړه ما كان لبشر ندي مناسب انسان لره دوی به وی موږ ته چې دی عیسی علیه السلام ویلي چې زموږ بندګي کوئ او چا به وي عزیر علیه السلام موږ ته ویلي دي او چا به سوي او چا به سوي او بعضو روایتونو کې داسې راځي په شان نزول کې وی دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست یهودیان هم دي نصارا هم دي او خبرې اترې او بحثونه روان دي رسول صلی الله علیه وسلم ورته ګوره داسې الله دا وی الله دا وی الله دا دوی سره نور هر څه ختم شي ما بل تفصیل ذکر کو باز نو دا نصرانیان پاتې شي دوی ښه ستا په مطلب موږ پوه شو ښه بس 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 موږ ورسېدو هغه ورته څنګه ورسېدې وایي موږ پوه شو ته دا غواړې چې موږ ستا بندګي وکړو اوس موږ ورسېدو دې ته وایي خباست یو سړی تا سره باس په دې کوي چې د الله نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک نشته او ته پسې پاسې ته ورته وایې چې ښه تاله ته حسد کوې د عیسی علیه السلام سره چې ولې دا د هغه بندګي دا کېږي زما بندګي ولې څوک نه کوي او دغه شان خبره یهودو هم وکړه او یاره دا خبره صحیح ده دی چې را موږ سره دا مریضي کوي او باسونه کوي که نه نو هغه دی له کوي رب العالمین آیتونه راولېږل ما كان لبشر ندي مناسب انسان لرا ان يؤتيه الله الكتاب والحكم چې ورکړی هغه ته الله کتاب او پوهه د دین والنبوه او پیغمبري ثم يقول للناس بیا وی خلکو ته كونوا عبادا لي شی تاسو عبادت کوونکي زما من دون الله سوا د الله نه دا خو الله وی کېدی نه شي یو انسان دی ګوره کتاب ورته میلاو شوی دی نبوت
او حکم پوهه د دین. نو چې یو سړي سره کتاب دی، وحي راځي، وحي نبوت ورسره دی، الله وایي دی به خلکو ته څه وایي چې زما بندګي کوئ. نو په دواړو خبرو رد شو. معنی دا چې عیسی علیه السلام خو چېرته دا نه دي، عزیر علیه السلام نه دي ویلي، موسی علیه السلام بل چا نه دي ویلي. او په دې بله خبرو هم رد شو چې رسول صلی الله علیه وسلم خو تاسو ته دا نه دي ویلي چې زما بندګي وکړئ، او نه مناسب دي هغه لره چې هغه دا خبره وکړي. خو وایي به څه د انبیا؟ ولكن كونوا ربانيين، مگر شئ تاسو الله والا. انبیا به دا خبره تاسو ته کوي چې شئ څه والا؟ الله والا، ربانیین. د دې مخکې وضاحت شوی دی چې دا رباني چاته ویلی کېږي، شئ الله والا. او موږ پته نه چې د تېر شوي درسو ګایي نه مخکې درس کې دا خبره ذکر کړې وه چې ټول نه ښه تعریف د هغې چې دا شی د رباني په علم باندې عمل کوونکی. انبیا خلکو ته دا وایي چې شی تاسو الله والا، معنی الله چې درته څه علم او پوهه درکړې ده په دې باندې څه وکړئ؟ علم وکړئ، ځکه په دې باندې عمل وکړئ. نو ځکه ورته څه وایي؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، په دې چې تاسو ښودنه کوئ خلکو ته د کتاب. وبما كنتم تدرسون، او په سبب د دې چې تاسو په خپله لوستل کوئ. ګورې چې سړی نورو خلکو ته کتاب ښایي، د سره څه مناسب دي؟ په خپله پې عمل کوي. الله اکبر. دا هغه وخته پورې یو علم رباني علم نه دی چې څو پورې د په خپل علم باندې په خپل عمل نه کړی. یوه او دویمه د هغه وخته پورې د ده په علم کې برکت نه وي، په خبرو کې اثر نه وي، خبره یې زړه ته نه کوزېږي تر څو چې د اول په خپله په دې خبرو باندې عمل نه کړی. نو پیغمبران خلکو ته دا وایي، رسول الله وسلم دوی ته دقه وایي چې شی څه؟ شی الله والا. تاسو خو خلکو ته کتاب ښایي، تورات ښایي، انجیل ښایي، نو په خپله به څنګه عمل نه کوئ؟ بل دا چې په خپله هم لولئ. ولا يأمركم، وغه حکم نه کوي تاسو ته څوک؟ پیغمبران. او که ډېر ښه دقیق تعریف دقیق لفظ وایو نو هغه به صحیح؟ نه 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 دا خبره صحیح و بلکل. ستاسو جواب صحیح دی انبیا، خو زه دې ټکي غواړم چې د آیت سره بلکل برابر لګي. تاسو د آیت ته کتلي نه؟ نه نه، تاسو ولې داعیان لځئ؟ دا خبره د انبیاو ده. د نهویه آیت شروع څنګه؟ ما كان لبشر، نو صحیح ټکی به صحیح. بارک الله فیک. او دغه انسان تاسو ته امر نه کوي، دومره خبره موږ واغېږله راواغېږله. ګوره موږ هغه آیت ته نه کوي. او دغه انسان هغه به دغه جواب د کوم چې دې ملګرو کو انبیا. انبیا یو خو تاسو ته دا نه وایي چې زما بندګي وکړئ، بله ولا یأمرکم، وغه حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه، د دې چې تاسو ونیسئ ملائک، والنبیین او پیغمبران، اربابا معبودان. پیغمبران چاته دا خبرې نه کوي چې تاسو بندګي د چا وکړئ؟ ملائکو نه معبودان جوړ کړئ، د پیغمبرانو نه شارعان جوړ کړئ، او په هغوی پسې روان شي، هغوی ته سجدې لګوئ، هغوی عبادت کوئ. نه نه نه. ایأمرکم بالکفر، ایا حکم کوي تاسو ته په کفر کولو، بعد اذ انتم مسلمون، وروستو د دې نه چې تاسو مسلمانان یئ. الله وایي دا خبره د منلو ده چې یو سړی مسلماني او دا نبي ورته کومه لار ښایي؟ نبي ورته د کفر لار ښایي. دا د منلو خبره ده. انبیا خو الله رالیږلي دي دپاره دي چې موږ د څه نه بچ شو؟ د کفر نه بچ شو. اوس الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیانوي یهودو نصاراو ته خصوصا او عموما ټولو خلکو ته چې دا هغه نبي دی، هغه رسول دی چې ما د ټولو انبیاو نه د الله وضع اخیستی و. که چېرته ستاسو په ژوند کې دغه سړی راغی
نو بیا په ایمان راوړئ. نو ټولو پیغمبرانو اقرار کړی چې موږ به ایمان راوړو. نو تاسو به څنګه ایمان نه راوړئ؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کله چې واغسته الله مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه. کله چې دا وعده اخیستې وه نو بعض دا وایي چې کوم وخت کې آدم علیه السلام پیدا کېدو د هغه د شانه د هغه ټول اولاد هغه راوویستی شو ولیدی شو هغه اوږد حدیث دی د انبیا پکې پړقېدو د هغه په دې بچو کې. په هغه وخت کې الله د ټول نه دا لوز اخیستی و لما آتیتکم من کتاب خامخا چې درکم تاسو ته څه کتاب و حکمه او پوهه. حکمې نه مراد سنت. هر پیغمبر چې راغلی دی که نه د هغه سره دوه خبرې دي. څه؟ نه قرآن او سنت نه، کتاب او سنت. ځکه دا د کتاب کیدای شي بل نومي، سنت بیا د دا خبرې دي. الله هر پیغمبر ته وایي که زه تاسو له کتاب درکم ورسره سنت درکم ثم جاءکم رسول بیا راشي تاسو ته یو رسول ستاسو په ژوند کې بل رسول راغی مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی د هغې چې تاسو سره یي. دا به دلیل چې دا رسول رښتینی دی. کم رسول که چېرته داسې رسول راغی او دا وایي چې پخواني انبیا او کتابونه دروغ دي والعیاذ بالله نو پوه شه چې دا رسول دی. ځکه دلته الله وایي چې را به شي رسول تاسو ته مصدق لما معکم، تصدیق به د هغه وحي کوي کومه چې تاسو سره ده. لتؤمنن به خامخا ایمان به راوړئ په هغه ولتنصرن او خامخا مرسته به کوئ د هغه. دا لوز الله اخیستی. په دې باره کې بیا مفسرینو دوه قوله دي. یو وایي دا لوز د رسول الله وسلم په باره کې دی، د ټولو انبیاو نه د رسول الله وسلم په باره کې اخیستی شوی دی. که چېرته دا پیغمبر راغی او تاسو وایي نو ګورئ لوز دا دی ما سره لوز وکړي تاسو به ایمان راوړئ. مشهوره ده. دویم تفسیر په دې کې دا دی چې دا د هر نبي نه دا لوز اخیستی شوی دی. که ستا په ژوند کې بل نبي راغی کوم چې را روان دی په تا پسې دی نو ته به ایمان راوړي. او دا خبره واضحه ده. لکه مثال کې موسی علیه السلام شتي، یا موږ به داسې وایو چې زکریا یحیی علیه السلام شتي، عیسی علیه السلام راغی، یا زکریا علیه السلام شتي او بل پیغمبر راغی او بل نبی راغی. نو د هر یو نه دا لوز اخیستی شوی دی چې که ستا په ژوند کې بل نبي او رسول راغی او هغه تصدیق کو د هغه وحي کومه چې تا سره ده نو څه به کې ایمان به پرې راوړي او مرسته به کې. دوه خبرې دي، ایمان به پرې راوړي او مرسته به کې. قال اقررتم الله وایي تاسو ومنله دا خبره واخذتم على ذلكم اصري او واغسته تاسو په دې باندې وعده زما. منئ که نه منئ؟ اقرار کوئ که نه؟ قالوا هغوی ووایي اقررنا من اقرار وکړو موږ ومنله. نو الله اهل کتابو ته وایي چې هغه نبي چې د هغه په باره کې ما د ټولو انبیاو نه لوزونه اخیستي دي تاسو یې څنګه نه منئ؟ قال فاشهدوا ووایي الله نو ګواه شئ وانا معكم من الشاهدين او زه تاسو سره د ګواهي کوونکو نه یمه. ګواه شئ به څه؟ چې تاسو ما سره لوز وکړو او ما تاسو سره لوز وکړو په دې باندې ګواه شئ. ټول به ګواه چې سبا له به څوک دا نه وایي چې نه زه ما ته خو پته نه وه او ما لوز نه و اخیستی، نه ټول به ګواهان دي. فمن تولى بعد ذلك وڅوک چې واوړېدو وروستو د دې لوز نه څوک سوچ ورته کوي دې خبرې داسې وایي نور څه ووایي وروستو د څه نه څنګه دې سړی وړي نو دا خو لوز الله د پیغمبر نه اخیستی دی. که څوک واوړېدو نو څنګه واوړېدو؟ د دې نه څنګه یهودو نصارا واوړېدو؟
دغه خبره بالکل صحیح ده چې ایمان یې رانه وړو، خو څنګه ده واپس شو دوی فمن توله، څوک چې واوړېد وروستو د دې لوز نه، یعنې څوک چې د دې بیان او د دې وضاحت او د دې خبرو او د دې حقایقو نه بعد واوړېد، فاولئک هم الفاسقون، نو دغه کسان نافرمانه دي. انبیا خو نافرماني نه کوي کنه، انبیا لوزونه ماتولی شي د الله؟ نشي ماتولی. انبیا دپاره خو عصمت دی، خو الله پاک ساتلی. خو په دې امتونو کې چې څوک هم د دې بیان د دې حقایقو د دې دلایلو نه واورېدو، دا خلک نافرمانه. افغیر دین الله یبغون، آیا نو سوا د دین د الله نه دوی لټوي بل دین؟ زوره نه ورکوي الله چې اسلام نه منئ، ای یهودیانو، ای نصاراو، ای مشرکانو، هر څوک چې نو بل دین لټوي. افغیر دین الله، د الله د دین نه علاوه بل دین لټوي. دې تعبیر ته وګوره، د الله د دین نه علاوه، نو چې د الله د دین نه علاوه شو نو څه شو؟ ګمراهي شوه که نه؟ څه دلیل لري چې ګمراهي شوه؟ د الله د دین نه علاوه دی. که تاسو په دې یو ټکي کې سوچ کولی دې کې ډېرې فایدې راوځي، ډېرې فایدې. وله اسلم، او خاص د الله دپاره غاړه یې ښودې ده، من فی السماوات والارض، هغه چا چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي، طوعا وکرها، په خوشحالۍ او په زور سره. وإلیه یرجعون، او خاص هغه طرف ته ورګرځېدل دي، یا او خاص د هغه طرف ته به دوی ورګرځولی کېږي. څنګه هغه الله دین یو سړی پرېږدي چې هغه ته غاړه هر مخلوق یې ښودې ده. بله مسله، الله ته غاړه یې ښوده په دوه قسمه دي، یا په خوښه یا په زور. په خوښه لکه مسلمانانو چې ورته غاړه یې ښودې ده، په زور داسې ده لکه ډېر خلک داسې دنیا کې شته، موږ الله نه منو یا موږ د الله دین نه منو، بیا هم دوی الله ته غاړه یې ښودې ده. الله چې پې کله فیصله جاري کړي، الله په دوی یو فیصله جاري کړي، د دوی سره بل څه شتي په وس کې بې د دې نه چې دقې ته غاړه کېږدي، که غواړي او که نه غواړي. الله فیصله وکړه چې پلانی به مري، اخوی زه الله ته غاړه نه ایږدم، اخوی زه غاړه نه ایږدم، یعنې زه نه ولیاذ بالله زه یې نه منم. الله ورته وایي که مني او که نه مني، خو ته به غاړه ایږدي، ته هغه مخلوق یې، څنګه د هغه نه ته تښتي؟ نو د داسې رب دا دین راونیسئ، الله وایي کم رب ته چې ځمکو او اسمانونو والا غاړه یې ښودې ده. الله دې په دې دین موږ مضبوط ساتي د مرګه پورې. اوس الله وایي دوی ته وضاحت وکړه چې صحیح دین راشي، هغه دا دی. قل اوایا آمنا بالله، من ایمان راوړی دی په الله باندې، وما انزل علینا، او په هغه کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې، وما انزل علی ابراهیم، او په هغه وحی چې نازل کړی شوی دی په ابراهیم علیه السلام باندې، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او په بچو د هغه باندې، وما اوتی موسی و عیسی، او په هغه کتابونو چې ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیهم السلام ته، والنبیون من ربهم، او نورو پیغمبرانو ته د طرف د رب د هغوی نه، لا نفرق بین احد منهم، جدایي نه راولو موږ په منځ د یو تن کې د دوی نه. جدایي او فرق په څه کې نه راولو؟ په ایمان کې. په پیغمبرانو کې څنګه فرق نه راولو؟ ټول پیغمبران په فضیلت کې یو شان دي، او فرق ته راوست. په فرق په څه کې؟ په ایمان کې. زه چې دا منځ منځ کې دا سوالونه تاسو له کوم، او کله داسې وکړم چې سړی غلط کم زه ورته هم داسې نه داسې چې دی څه وایي، دا ټول الله ګواه دی زما تاسو سره محبت دی، تاسو د الله په کتاب پوه شئ. یعنې ما هم داسې کولی شو چې دې ټیم کې زه کور کې پرېوځم او سړی لکه دمه وکړي، روژه ده او بیا ترتیب خپل برابر کړي، دا ما هم کولی شو. وایي ما ته څه مشکل خو نشته دې کې، او نه ګران، کار څه ګران خو نه دی. یا به بازار کې مې چکر لګولی، یا ما ته هم ضرورت دی، کور کې بچي دي، سامان یو شی بل شی، ما ته هم ضرورت راځي، که نه صرف یوازې تاسو ته ضرورت دی.
خو دا هر څه الله هغه رب ګواه کوم کوم رب دپاره چې موږ دا روژې نیولې ده نن چې د تاسو سره محبت دی تاسو د الله په کتاب پوه شئ. نو زما په دې سوالونو خفه کېږئ مه په دې خوشحاله شئ ځکه چې ستاسو ورسره یو خو عادت کېږي بل ورځ ماشاءالله زموږ دا ملګري څنګه پوه دي. زه نږدې ورځو کې قطر ته تللی وم او داسې نه چې هغه ملګري زما د بیان واوري خفه شي. ډېره مینه یې ما سره کړې والله د هغوی سره محبت وکړي. خو زه خو عادت یم دې سره نه چې ما به خبره منځ کې سوال وکړو بس دغه ټول به غلي ناست نو عادت دې ماحول سره ورته ګناه نه وه. نو فایده د دې دا شي چې یو خو سړی جواب ورکولی شي بل دې هر وخت بیداري. ولې بیداري؟ چېرې سوال کېدی شي. الله دې موږ پوه کړي. الله دې تاسو سره محبت وکړي او الله دې دې محبت د لاسه موږ د عرش په سوري کې راجمع کړي. ونحن له مسلمون ومن خاص الله تتابدار یو. تاسو یهودو نصاراو ته دا ووایئ دا چې مناظرو له راغلي دي چې صحیح دین دا دی څو پورې چې په دې لار نه تللی که نه نو ته مسلمان نه ګڼلی کېږي. ځکه الله وایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا او چا چې لټو بغیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل من نو هیڅ چېرې به قبول نشي د ده نه وهو في الآخرة من الخاسرين او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه. د الله نه د الله د دین نه علاوه بل دین د چا نه نه قبلي او په آخرت کې به دی الله وایي په تاوانیانو کې. د دینه دا مسله راووته دا بعض خلک وایي یاره که دا مذهبونو والا کینی او دا دینونو والا کینی او یو منځنۍ لار پیدا کړي. کومه لار؟ اوس منځنۍ کومه یوه ده؟ لکه چې اوس موږ کینو د هندوانو سره موږ د هندوانو سره کینو او یو منځنۍ لار پیدا کوو چې هغوی ورته هم غاړه کیږدي او موږ هم کیږو. دکه یو لار ده چې څه به موږ هغو منو څه به هغوی زموږ ومني نو بیا موږ په اسلام پاتې شو. دلته خو الله وایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا چا چې د اسلام نه علاوه بل دین ولټو د څه برخه خو ولټوله که نه مړه بس یو داسې لار را پیدا کوو. دا کیدی شي چې موږ داسې کینو لکه یو ملک دی په هغې کې ډېر مذهبونه والا اوسېږي او هغوی کیني چې موږ یو لار د امن را پیدا کوو. دا کیدی شي دین به نه چیړو دین غاړې ته کېده ځکه چې په دین کې منځنۍ لار نه راوځي. داسې یو لار راوځي چې دې علاقه کې امني موږ یو بل نه تنګو یو بل سره زیاتۍ ونه کړو پلانۍ مسله حل کړو پلانۍ دا یو جدا مسله ده خو منځنۍ لار په دین کې راوباسو. په دې پسې خو د مکې مشرکینو ډېره منډه والې وه په رسول وسلم پسې به تلو راتلو تر دې چې دی ورته ووایي چې ته زموږ د دې معبودانو یو کال بندګي کوه موږ به ستا د دې معبود 2 کاله بندګي کوو. هغه وینا نو دا جوړ جاړي پکې دا جوړ جاړي نه کېږي ځکه چې کله تا جوړه وکړه که نه په کفر باندې نو بیا خو ته کافر کېږي. جوړه په کفر یعنی مطلب دا چې تا ومنله چې صحیح ده پوره برابر نه ده ستاسو دا خبره خو څه نه څه برابر ده چې او د الله سره برخدار شتي والعیاذ بالله یا ستاسو دا کتاب چې تاسو د ځان نه جوړ کړی دی دا هم رښتینی کتاب دی د الله د طرف نه او کفر دی والعیاذ بالله. الله دې موږ ساتي. ځکه الله وایي ګوره کیف یهدي الله قوما څنګه به هدایت وکړي الله یو قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کفر یې کړی دی وروستو د ایمان د دوی نه وشهدوا ان الرسول حق او گواهی ورکړې ده چې دا رسول حق دی وجاءهم البینات او راغلی دي هغوی ته ښکاره دلیلونه. داسې قوم ته به الله څنګه هدایت وکړي؟ دا کوم قوم دی؟ یهودیان ته نصارا مشرکان چې څومره دي ته ډېر مخکې لاړې ته څه
بکې ډېر جوور لاړې چې ټولو دا منلې ده، ټولو ایمان راوړی دی. نه، قوما الله وي قوما کفروا بعد ایمانهم، کفر یې کړی دی وروسته د څه نه؟ ایمان. دلته مراد اهل کتاب دی، اهل کتاب دي، هغوی ایمان راوړی دی یو برخه کې. ها بله الله وایي چې وشهدوا ان الرسول حق، دوی ګواهي ورکړي چې دا رسول حق دی. یعنی ولې سوره بقره کې تیر نه شو چې دوی به دعاګانې غوښتې چې یا الله دا پیغمبر راوله چې د ده په مرسته کې موږ د مشرکانو سره جهاد وکړو. نو ګواهي ورکړې ده که نه ده ورکړې؟ ګواهي ورکړې. دوی ته ښکاره دلایل هم راغلي دي. نو چې د دې نه بعد یو سړی کفر وکړي، الله به دې قوم ته څنګه هدایت وکړي؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. اولئک جزاؤهم، دغه کسان بدله د دوی، ان علیهم لعنة الله، دا ده چې په دوی باندې به لعنت د الله وي، والملائکه او د ملائکو، والناس اجمعین او د خلکو ټولو. لایق دي د دې. ولې لایق دي دي؟ ایمان نه وروسته کفر کړی. بارک الله فیک. ګوره یو سړي سلیدلي نه دي او نه یې مني، دا یو خبره ده. یو سړي دلایل ولیدو بیا یې نه مني، دا ډېره بدترین خبره ده. نو ځکه دا قانون یاد کړئ، الجزاء من جنس العمل. څنګه چې ستا عمل یې داسې بدلوي، دلته د دوی د عمل ډېر بدتر دی. نو هلته د هغې بدله هم ډېره بدتره ده چې الله وایي په دوی باندې لعنت د الله هم دی، د ملایکو هم دی، او د ټولو خلکو دی. خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې په څه کې؟ دا په دویم پر تاسو خطا کېږي لعنت کې. خالدین فیها، همیشه په لعنت. سوره بقره کې ما تاسو نه एकदम دقه شان رځې راغی، ما خالدین فیها، همیشه به په کوم ځای کې؟ تاسو یې جهنم. دلته جهنم تذکره کوم ځای کې ده؟ خالدین فیها ضمیر ذکر شو کنه، ضمیر نږدې څه ته راواپس کېږي، او نږدې تذکره د څه روانه ده؟ لعنت. دوی به همیشه په دې لعنت کې. چې همیشه په لعنت کې شو، نتیجه دا راوته چې همیشه په جهنم کې. لا یخفف عنهم العذاب، سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب، ولا هم ينظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي. مهلت ته څه؟ کشان خبره تېره شوې. مهلت یو مطلب دا دی چې موقع به ورته نه میلاویږي چې دمه پکې وکړي. مهلت تا څه وایي؟ واپس کېدو موقع به پکې نه وي، مهلت د توبې به نه وي. څلورمه خبره موږ دا ذکر کړې وه چې ولا هم ينظرون، یعنی دوی ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري. دا خبره پکې نه ده. الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وویسته. الله اکبر، څه مهربان رب دی. یعنی یو سړی راولېږي هغه ته کنځلې کوي، د هغه سره شریک ثابتوي، او الله وایي که توبه وویستلو بیا ورته څه نه ده. مشکل زمونږ دی چې موږ هغه مهربان رب ته نه واپس کیږو، او دا ښه موقع دی، دا مبارکه میاشت چې موږ پکې هغه ته واپس شو، او د هغه سره یو لوز وکړو او عهد وکړو چې یا الله موږ نوی ژوند شروع کړو. الله خو تا ته خوشحالېږي او ستا واپس کېدو ته. الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې توبه یې وویسته، من بعد ذلک، وروستو د دې نه، وروسته د څه نه؟ وروسته د کفر نه. واصلحوا، او خپل عمل برابر کو. ښه د علماو کې ورسره دریم شرط دی، وبینو، او خبره کومه چې پټه کړې ده هغه بیانوي. او د عامو خلکو دپاره توبه به وباسي د زړه د اخلاصه، عمل به برابروي، کردار به برابروي، بیا به نه راواپس کېږي دې کارونو ته. فإن الله غفور رحیم، یقینا الله بخونکی مهربان دی. چې دغه خلک الله یې بخي، ما ته به نه بخي که موږ ورته واپس شو، خو چې موږ واپس شو که. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یقینا کسان چې کفر یې وکړو وروستو د ایمان نه، ثم ازدادوا کفرا، بیا زیات شو په کفر کې،
لن تقبل توبتهم هیچ به قبول نکړی شي توبه د دوی. د تیر شوی کې الله وایي زه توبه قبلوم. بارك الله فيك بارك الله فيكم. یعنی الله وایي یو سړی د کفر وکړو وروسته د ایمان، بیا په دې کفر کې دومره ډېر شو چې پکې مړ شو، د دې توبې الله نه قبلوي. چې مړ شوی نه دی د هغه مسله دغه دی ذکر شو الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا الذي توبه قبله، خو دې تېر شوی خو کفر زیات شو پکې مړ شو الله بخنه نه کوي. واولئک هم الضالون او هم دا کسان هم دوی گمراهان دي. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی وماتوا او مړه شول وهم کفار په داسې حال کې چې هغوی کافراني فلن يقبل من احدهم نو هیڅ چېرې به قبول نه کړی شي د یو کس د دوی نه ملء الارض ذهبا ډکه ځمکه سره زر ولو افتدى به اگر که به بدله کې ورکي هغه دا ځمکه چې ټوله د سرو زرو نه ډکه کړي که نه او الله له ورکوي الله یې چې نه قبلوي. او حدیث کې دا راځي چې د جهنمي ته به وویلی شي چې ته دا ځمکه اسمان او د هغې دنیا که باچایي قربانې که د سره وې ویا واو قربانومه وی الله ورته وایي چې ما تا نه ډېره وړه خبره غوښتلې وه هغه دې نه ده منلې. اوس ته قربانې اوس قربانیانې نشتي ما تا ته صرف دا ویلو چې زما سره شریک مه جوړه او زما بندګي خالص کوه تا نه وه منلې. دغه شان نور احکامات د الله ګوره دا ځمکه چې د سرو زرو نه ډکه کې قربانول ګران دي ګټه خبره ده که نه چې ته یو 2 رکاته لمونځ وکړې ګران دي. دا ځمکه پوره د سرو زرو نه ډکول او قربانول دې ته په آخرت کې سړی تیارېږي نو چې په آخرت کې دغې ته تیارېږي ته دې 2 رکاتو ته ولې دنیا کې نه تیارېږي. هلته ګوره هېڅ هم نه قبلېږي، هلته جرماني ورماني نشتی. او د دې وضاحت هم مخکې شی او سوره بقره کې چې یو سړی د یو چا نه خلاصېدی په 4 طریقو شي او هغه 4 وړه طریقې هلته نه چلېږي. نه ته په خپله بدله کې بل کس ورکولی شي، نه پیسې چلېږي، نه سپارش کېدی شي او نه څوک راتلی شي چې په زور ته د الله نه خلاص کړي. اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دوی د پاره عذاب درناک دی. وما لهم من ناصرین او نه به دوی لره هیڅ مددګاران. سبب انشاءالله د 4مې سپارې نه شروع کوو. مختصر نصیحت او لا وخت شتي موږ نن سبق لږ روان وي الحمدلله خو ما سیدی تاسو سره عادت شي د اول ورځ داسې چې سړی لږ نوی د دې اوږد مجلس سره الحمدلله سړی پکې خوشحاله او پر سکون ما ته خو تاسو څه محسوسه شي اگر که تاسو زما نه زیاته سخته تېروئ نو هېڅ پکې هم نشي بلکې الټه خوشحالي ده اجرونه دي الحمدلله ثم الحمدلله دې نعمت نه موږ نه محرومه کوي. اخره پورې کوشش وکړئ چې موږ سره په دې سفر کې لاړ شي. او دا راته ویم ګوره داسې نه که ته زړه کې دا راشي که زه نه یم دوی به څه کوي. نه دا خو ګوره رسول صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی د دین د بیان دپاره او هغه د دنیا نه تللی دی او هغه دین پاتې ده. نو که ستا دا خیالي چې که زه را نه شمه نو کیدی شي چې دوی باندې د جومات ته چت راولېږي یا بل څه مشکل راشي نو هېڅ نشته. ته نه یې درس و ته به نه یې درس به یي بلکې دغه پرېږده اورېدونکي یو ورځ به زه نه یم او دین د الله به یي. دا باقي پاتې کېدونکی دی قیامت ته پورې خو زموږ به خوش قسمتي که موږ ورسره لږ تل شو نو د ګناهونو نه به هم بچې ورځ دې ښکلې تېره شوه او دغه دی اوس ورځه اوس پر وابزه او په دغه ورمات شي لږ وخت دی څومره ښکلی تېر شو. دا که دا درس پکې نه وی نو ته به پاسېدې اوده کېدې بیا به دې 2 جګړې کولې بیا به دې فیسبوک او ټیک ټاک راړو بیا به دې لږ قرآن کولاو بیا به راته سا ډوبېدو بیا سبا به نور ووایو یا به بازار ته تلې څه نه څه خو به دې کول که نه هلته هغه وخت ښکلی تېر شو نو خپله روجې قیمتي کوي او دا موقع داسې دا روجې داسې وګڼئ چې دا لکه زموږ په ژوند کې اخرنۍ روجې
داسې تېره کړئ ښه د الله عبادت پکې وکئ تراویح تهجد د قرآن تلاوتونه د قرآن درسونه صدقې خیراتونه روژه ماتي پېشمني په هغه چا باندې وکئ چې د هغوی وس نه وي هسې مسلمانانو باندې وکئ دا د نیکیانو د ګټلو موسم دی اعلان کیږي د الله د طرف نه بار بار یا باغی الخیر اے د خیر غوښتونکیا اے د خیر اراده لرونکیا اقبل راشه وسې موقع ده اوس موسم او یا باغی الشر او اے د شر اراده لرونکیا ادبر یا اقصر بس بنشه دا ورځې نه دي نو دا د خیر ورځې دي نیکیانو د ګټلو ورځې دي خیر دی که زموږ دنیا ته پکې لږ تاوان ورسي څه خبره نه ده دنیا بیا 11 میاشتې د وو راکاږو به سره او 11 میاشتې نه د مرګه پورې دا قصه ده د دنیا نه څوک خلاصېدی شي خو دغه چې خاورو کې کیدي جو قصې بنده شي که نه نو دا موقع بیا پته نه لګي او نور د مرګه پورې چې څو پورې زموږ ساه شتي دغه دنیا سره به وو راکاږو نو دا داسې تېره کوي لکه دا چې ستاسو اخرنۍ روژې خپل تلاوتونه پکې وکئ تراویح اهتمام وکئ جوماتونو ته ځئ راځئ که کار لمزي که کار لمزي یو څو رکاته پکې کوه او لازم نه چې جمع سره وشي که جمع سره ونه شو ته د شپې رالی کور ته د پېشمني نه مخکې چې نماز خور کوه یو څو رکاته تهجد وکړه ویتر وکړه چې تا ته برخه د دې برکت میلاو شي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي په دې میاشت کې د هغه د راضي کولو او الله رب العزت دې په دې مبارکه ورځ او په دې اولنۍ ورځ الله دې پکې موږ د اور نه آزاد کړي او الله رب العزت دې زموږ والدین د اور نه آزاد کړي الله دې زموږ والدین د اور نه آزاد کړي او الله دې زموږ بچي زموږ ښځې زموږ ملګري زموږ خپلوان ټول الله د اور نه آزاد کړي او الله دې دې مجالسو نه موږ نه جدا کوي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد